ابل ورځ دلته یو کس راغلی او عجیبه خبرې به تاسو واورئ او د دې نن سبا زمانې دا مرګري چې دي او دا دوستان چې دي په دې په باره کې خو چې کومې خبرې هغه ماته وکړې هغه د ځای نوم خو یې ماته واغسته خو به هر حال هغه زه تاسو ته اوس نشم ویلی ځکه چې هغې کې دا د دشمنو او د دغه خبرې وایي د یو هلک چې دی نو د هغه واده و او په دې زموږ طرفونو ته د ودونو چې کله د هلکانو کېږي نو دا ملګري شپږ اته لس ملګري ورسره رایوځای شي نو هغوی ورته وایي چې ستا د کم د ډولۍ چې جوړولي یا په کټ باندې هغه پاسه نه اردو کې خو ورته مسحري وایي او هغه د پاسه نه هغه ډولۍ غوندې جوړولي نو هغه به درله وایي مونږ جوړو او هغه ملګري اکثر په خپل منځ کې پیسې راټولي کړي او هغه وله په خپله جوړه کړي نو هغه ما دا خبره کوله چې په یو علاقې هغه نوم خو زه ستاسو مخې ته نشم اخیستی خو هغه وایي چې هلته کې ملګري رایوځای شو د هلک واده او مرګرو داسې کار وکړه چې هغوی په خپل منځ کې دا صلاح وکړه او کومه ډولۍ غوندې یا مسحري چې ورته جوړوله وایي په هغې کې ورته پټه کیمره ولګوله چې کله ورته پټه کیمره ولګوله نو هغه کیمره چې کومه وه نو هغه هلته کې موبایل سره کنیکټ وه په دغه شپه باندې خو چې د هلک کور ته راشي نو خامخا دوستان یې بار په بیټک کې یا خوا کې هلته کې نو خو دونه فاصله بیا نه جوړېږي نو کیمره یې ورته لګولې وه نو کله چې وایي دا هلک د واده ده دی وایي راغې خپلې کمرې ته نو داسې لږ غوندې وخت شوی و چې دی کې یو ملګری داسې و چې د هغه دا ضمیر چې کوم دی نو دا راپاڅېده او وایي چې یاره دا کار خو ټیک نه دی بس ډارې کې دی ملګري ته رنګ وکړه د چا چې واده چې یاره د مرګرو تا ته په دې پلانکي ځای کې بار راووت او مرګرو نه جدا شو تا ته د مرګرو کیمره لګولې ده او ته چې کوم دی نو دا کیمره لرې کا زما ضمیر ماله اجازت نه راکوي چې یاره دا ستاسو داسې پرایویټ ویډیو ده او دا ستاسو پرایویټ کار دی او دا ستا د خپل ښځه او خاوند په منځ کې دغه دی نو دا زه نه وایم چې یاره دی نه دا ملګري خبر شي دا خو ډېر زیات غلط کار دی بس هغې چې ورته ووایي نو بس هغه هم په خپل هم دغه شو او کیمره میمره هغه چې بیا وکتې شوه نو هغې ته راوباسله نو د هغې نه بیا هغه وایي چې تاڼې ته یو څه بل څه غټې مسلې ته نه بیا جوړې شوې وې نو دا ملګری چې کوم دا چا چې ورته ټلیفون کړی وي دی هم بیا غیب و ځکه چې نورو ملګرو ورته وایي چې تا خو موږ نه دښمني وکړه خو کار هغې څومره غلط کړی دی دومره غلط کار یې کړی دی چې لکه په داسې وخت کې نو دې ته ضرورت څه دی دا دومره د اسراف دا خو د اسراف یو شکل دی چې ته په هغه باندې ډولۍ جوړه کړي ګوره ښه خبره دا ده چې په دې به څونه پیسې راځي دومره خرچې تاسو په ودونو باندې کوئ خو دا ډولۍ چې کومه دا مسحري دا ځان نه هم په خپله راوړی که نه او نور څه د دې په ځای باندې هغه مچردانۍ چې غونډه په ډبل بیډ باندې راځي ښکلې بهترینې پکې ملاویږي هغه راوړی بس هغه پې یو لګوئ بس ښکلې بهترینه به ښکاري د نور څیزونو در سره ضرورت نشته دا چونکې د دې اسراف او د دغې څیزونو د وجې نه بل ملګري ته څه ته بوځې کمرې ته ستا کمرې ته د بوتلو د ملګري ضرورت څه دی دا ټولې خرابې که بیا دغه ته بیانې او دا وایې خلکو ته نو بیا خلک وایي دا وګوره دا ملګري چې کوم دي دا ټول اکثر دا نوي کولو هلکان دا ټول وایي دا علما کرام مړه وایي تنګ نظره دي وایي دا وګوره دا په دې باندې موږ دې اعتراض کوي موږ په دې اعتراض نه کوو د دې وروستو دا نتایج چې دومره خطرناک دي هغې ته موږ او نن سبا یاد ساتئ ګورئ ما ته یو کس خبره کوله چې مفتي صاحب دا میټا والا نه دي دی وی یو چشمه یو قسم روح کی دی گلاسز وی هغه تقریبا د پاکستانی د قیمت مطابق چې کوم دی نن سبا هغه تقریبا 1,35,000 یا 1,40,000 روپے خوشه د هغې قیمت دی وی هغه خلق نن سبا داسې پرایویټ ویډیوګانې په داسې د ویډیوګانو باندې جینکې بلیک میل کوي وی هغه چشمې به ولګې او بس بیا صرف ته خبره کوه چې کله هغې ته وایې تصویر وباسه هغې چشمو ته هغه به تصویر وباسي چې کله ورته وایې ویډیو سټارټ کا ویډیو به سټارټ کوي چې کله ورته وایې ویډیو سټاپ کا ویډیو به سټاپ کوي چې کله ورته وایې داسې مخامخ یو څیز تاله راغې او د هغې په باره کې تا ته معلومات نشته نو ته به هغه ته به مخامخ ګورې او ته به ورته ووایې چې یاره د دې په باره کې ما ته لږ ووایه لږ معلومات راته راکړه چې دا څه څیز دی نو ته به ورته ګورې هغې ته او هغه به تا ته هغه معلومات درکوي هغه ستا په غوږونو کې هغې سره هغه لګېدلي هغه به تا ته هغه معلومات درکوي چې دا شیز دی د دې دا تاریخ دی دا قسمه دا ټول معلومات به هغه تا ته درکوي حتی چې هغه ستا موبایل سره کنیکټ وي که ستا په موبایل تا ته میسج راځي که کال راځي به تا ته وایي تا ته پلانکې کال کوي پلانکې درته میسج وکړو پلانکې درته وټساپ وکړو دا ټول هر څه هغه ما ته وایي چې دا ټول دومره فیچرز دي په هغې کې نو دا نن سبا چې څوک چا پسې راواخلي نو 1.5 لاک روپۍ
لګول لاغه د پارسري نو نن سبا زمونږ چې دا کم پرایویټ کورونو کې دا پروګرامات کیږي پاره کې زمونږ د زنانه د کشان کولو ګرځي په دې کې خیال پکاري اوس چا چشمه چولې دي او هغه ریکارډینګ کوي ویډیو ریکارډ کوي نو موږ ته څه پته ده هغه زمونږ د کور ویډیو زمونږ د زنانه ویډیو هغه سبا سوشل میډیا ته نشي تللی هغه به سبا په سوشل میډیا څومره د دې کورونو دا ویډیوګانې دا قسمه څیزونه چې راځي دا د دې نه راځي چېرته په پن کې په معمولي غونډې کیمره لګېدلي چا سره په بټن کې لګېدلي معمولي غونډې کیمره په هغې باندې ریکارډینګ کړي چا چې دی نو په معمولي داسې څیزونه چې په هغې د سړي په وهم او ګمان کې هم نه راځي په هغې باندې هغې ریکارډینګ کوي د ویډیو نو نن سبا داسې دور راغلی دی داسې وخت راغلی دی چې ډېر زیات احتیاط کوئ ځکه چې دا زمونږ د کورونو زمونږ د موریانو د خوریانو د لوریانو دا ویډیوګانې چې کومې دي نو دا خدای نه خواسته مونږ ته به پته هم نه وي دا په سوشل میډیا باندې ګرځي او خلک به یې ګوري په داسې پروګراماتو کې ډېر زیات خیال کوئ د دې څیزه دا چې شمې داسې روتي او داسې صفا ویډیو وایي کوي مکمل صفا او بالکل چې ته ورته وې ویډیو کوا شروع کوي به چې ورته وې بنده کا بندۍ به تصویر وښکې تصویر وښکه هر قسمه به ستا په اشاره باندې چلیږي دا څونه خطرناک دور راغی نو دا دغه ملګري چې ما د خبره کړې وه ما وې چې د اصلاح په طور باندې دا تاسو ته ضرور رسومه چې دا په ودونو کې دا په کټونو باندې چې دا په بیډونو باندې دا ډولۍ جوړېږي دا مسحریانې وغیره پې لګي د دې اجازت خو شریعت دا د اسراف چې دا اخوا دېخوا څیزونه لګي بیا ضایع شي دا خو اسراف کې هم راځي خو که مچردانې به سام غوندې راوړه په خپلې ولګو په دې به څونه خرچه راځي نو زه تاسو ته درخواست کوم د دې څیزونو نه ځان وساتئ